په لغمان ولایت کې 350 لاس پلورونکو سره نقدي مرسته وشوه. یاد مرسته د هغه خیریه صندوق لخوا چې د ولسمشر د دفتر د ځانګړو اسنادو د ترتیب او تنظیم رئیس ذبیح الله لغمانی، لغمان والی محمد آصف ننګ په مرکزی اداره کې د لغمان مشرانو د دې ولایت سوداګرو او پانګوالو لخوا یوه نیمه میاشت وړاندې جوړ شوی و چې نن رسما د لغمان والی ښاغلي محمد آصف ننګ، محترم ښاروال نجیف الله الکوزي، د علماء شورا رئیس مولوي عبیدالله الکوزي او نورو په لاسونو هر لاس پلورونکي ته 2500 افغانۍ ورکړې. د محترم د ښاروال په وینا په لومړي پړاو کې 350 تنو سره دغه مرسته وکړه او پرته له سبا ورځې به په نورو راتلونکو ورځو کې هم دغه لړۍ روانه وي. لغمان والي محمد آصف ننګ د مرستو د ویش پر مهال ویل ولایتي اداره هڅه کوي څو له هرې ممکنه لارې د دې ولایت ولسونو ته د مرستو زمینې برابرې کړي. دا د لغمان د خیرو خلکو ده، یعنی د خیر ښېګڼې خلکو، څه دولتي خلکو پکې ونډه اخیستې ده، اما دا د دولت پیسې نه دي. نو دا ډیره معنا لري. زما لپاره دا پیسې په دې معنا لري چې په سخته ورځ کې دا موږ او تاسې ټول سره یو کور یو، نو هغه کسان چې لږ امکانات یې درلودل هغوی هم ونډه اخیستې. بله جالبه خبره تاسو ته وکړم، دا پیسو کې داسې څوک هم ونډه اخیستې ده چې هغه ټول معاش یې د یوې میاشتې د خپلو بچو یې ورکړی ده. نو تاسې په دعا کې یاد ساتئ انشاءالله دا سلسله چې خلاصه سي، بیا زه د دولت له ادرسه هم دغه کار روان ده، شاید یو 15 میلیونه دومره روپۍ راسي. دغه لیستونه چې موږ جوړ کړي دي دا هم ده، او یو لیست بل د موږ دلته د ځوانانو ډلې جوړ کړی ده چې زه ترې مننه کوم. هغه لیست هم یعنې ډېر پاک شفاف انشاءالله چې ټول سوی ده، نو هغوی ته هم مرسته کوو. نوموړي له ټولو هغو چې له بېوزلو سره مرسته کوي مننه وکړه. ویې ویل اوس د دې وخت ده چې یو بل ته لاسونه ورکړو څو د اوبا تر څنګ د غربت له دې ستونزې وژغورل شو. دغه راز محترم ښاروال انجینر نجیف الله الکوزي بیا وویل چې دغه خیریه صندوق ته تر دې مهاله څه کم 15 میلیونه افغانۍ جمع شوي او دوی به د دې ولایت په لاس پلورونکو، بېوزلو او هغه مظلومو خلکو چې د ځوانانو لوري لیستونه چمتو شوي دغه مرستې وویشي. د یادونې نه چې د کورونا ناروغي په راتګ سره ګڼو سوداګرو، د کرکټ لوبغاړو، ځایي خلکو او پانګوالو په ډلیز ډول او یا په ځانګړي ډول دغه مرستې کوي څو د بېوزلو لاسنیوي ترڅنګ د خدای رضا هم حاصله کړي.